قربانی څه شی دی د مارونو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوسو هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسوله دا قربانی څه شی دی؟ نو رسول الله مبارک کو فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي؟ ما لنا مونږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته، خو مونږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي؟ ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې مونږ جمدی کو یو ښه خبره ده، خو ثواب زمونږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه. نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاوي، او که ګډ دی لال که چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاوي. ګوره دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی. او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعتا من المال، چې څوک مالداري، د هغې بیان ما تېره جمعه درته کړی چې په چا قرباني واجبه د مالدار څه ته وایي، او فلم یضحي د قرباني ونه کړله نو فلا یقربن مصلانا، ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي، عیدګاه ته چې بلکل را نشي، دې زمونږ عبادت خانه ته بالکل را نشي. ګور دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي، زورنه ورته مونږ تاسو وایو، دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی، دا واجبه ده خامخا وکړي. پیغمبر مبارک په دې کې 10 کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی، مدینې منورې ته، یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې. په دې 10 کالو کې یو کال نه ده پرېښې. او کله 2 ګډانه ملال کړي دي نبی علیہ السلام، یو ځل 2 ګډانه لال کړل، برګ ګډانو لماور، او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خصیانو تکېدلې چې ورته وایي. زمونږ بعضې خلک وایي په ټکېدلي ګډ او یا غوی قرباني وي نه رسوي. یو سړي وایي اندامونه یې کم دي، دا ټوله غلطه خبره ده. حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې دا هغه ټکېدلي، دا ښه قرباني ده. ولې دا څاروي سروبي، دا اعلی او دا سروبي، نو په دې څاروي قرباني کولی شي، بلکې مستحبه ده. بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث دی، وی د قربانۍ پر ورځو کې د قربانۍ د څاروي حلالولو نه بهترین عمل بل نشته. او چې د قربانۍ څاروي د حلال کو نو وینه لا په ځمکه نی پرته چې الله ته رسېدلې او الله قبوله کړې وي، نو بهترین عمل دی د مارونو. نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی، ما تاسو ته تېره جمعه بیان کړی دی، هغې قرباني وکړي. دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی. ګورئ خلک د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت راوړي ولا ولګئ، په چوکونو کې بوت ولګئ، په غټو غټو شاهراهونو کې بوتان ولګئ، او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتان ولګئ. ولې؟ وی په دې به زما د پلار جمدی وي، د پلار میشن به جمدی وي. خلک وی لکه دا څوک دی؟ دا فلان کې دی، دا د څه کارنامه کړې ده چې د لندن په چوک کې او د امریکې په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګېدلي، دا څه کارنامه یې کړې ده. نو خلک د هغه کارنامه ذهن ته رامخکې کړي. مونږ چې مصر ته تللي نو مصر کې هلته کې د فرعونیانو چې کومې مقبرې دي، اهرامات مصر، هلته لاړو. نو هلته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولی و، غاټ بوت یې لګولی و، لکه څه نوم یې ومانئ نوم یې ابوالهول لوی بوت یې لګولی و. نو خلکو به بوت ته کتل، ابوالهول هلکه دا بوت ته څه دی؟ دا جی ابوالهول دی. لاندې ورته لیکلي مو په کتبه باندې د ده څه کارنامه ده، د دجي دا احرامات یې جوړ کړي دي، ډیزایننګ او دا هر څه دا خو ده جوړ کړي دي. نو خلک نن سبا انګریزان ښځه چې انډونیشیا ته لاړم، ځای په ځای غټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې ولیدل، حالانکه د مسلمانانو ملک دی. بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمې لګول دا په شریعت کې منع دي. دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی، او د انګریز دا کارنامه کړې و، دا کړې و، نو بوتان یې ورته لګولې دي. زما وروڼو
بت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي. نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده. نو د ابراهیم علیه السلام بت خو ته نشي لګول، داغه تصویر خو نشي لګولی. نو داغه اسلامی طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمدې ساتل دا قربانی ده. ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به انګریز یادېږي، هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده. نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده. دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم، په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی غټ، او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي. نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی، یاره دا خو دا کارنامه کړې ده، دا خو مونږ لم پکار ده. نو اوس مونږ له خو بوتان منع دي، نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه. بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي. دا څه شی دی؟ دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو ابراهیم علیه السلام د هغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین، دا هغه طریقه تر قیامته پورې جمدی روانه ده. او څومره بهترینه طریقه ده. په بوت څه کې بلا پیسې لګې، مجسمه چې جوړی خو په لکونو کروڑونو روپۍ پې لګېږي، او د خدای دشمني بیله ده او ګناه بیله ده. دلته څه چلو شي؟ دلته به قربانیو کې ذبحه به وکړې، تا ته هم فایده ورسېدله، غریبانانو ته هم فایده ورسېدله، بچي به دې هم غوښه وخوري، رشته داران به دې هم غوښه وخوري، میلمانه به دې هم غوښه وخوري، او ثواب به دې موشي او رب العالمین به هم راضي شي. دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام. زما وروڼو ډېر خلک نن سبا لیبرل خلک راوتی دی، زړه مو پوخ شو په یو جمعه کې راته د هغوی یو خبره دې فیسبوک او دې نیټ له لوی غم جوړ کړی. بکې به نیو لګیا به یو نن سبا بیا لیبرل خلک، هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي او په منځ کې د دین دشمنان دي، هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي، او څوک کمنټسونه ورکوي، او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي. وی قربانۍ ته څه ضرورت دی؟ دا لکونه روپۍ او کروڑونه روپۍ او ربینو روپۍ برباد شي. وی دی په دې د غریبانانو له ولې نه ورکوي؟ مارونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني. دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي؟ بیا خو به حج له څه له ځي؟ حج له مزه دا پیسې هم غریب له ورکه. بیا خو به وی چې عمرې له مزه، عمرې له څه دی؟ دا پیسې غریب له ورکه. نو زه به درته بیا به وی جومات هم مه جوړوه، کور مونځ کوه، دا پیسې غریب له ورکه کړه. خبره خلاصه شوه. کور مونځ کوه، جومات ته رسېږه، جومات جوړی، دا په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې، بس کور جوړوه که نه. څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی؟ هېڅ ضرورت نشته. دا به وایي کور مونځ کوه، بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته، بس آنلاین درسونه کوی که نه، دومره کروڑونه روپۍ پې ولې لګوې؟ دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه، په دې ډېرې پیسې لګي. دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه، دا پیسې غریب له ورکه، په دې ډېرې پیسې لګي. دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي، دا غریبانان له ورکه، او آنلاین درسونه کوی. دا خو نه وی چې پرون دې د زوی وادو او په هغې دې 50 لک او 60 لک روپۍ ولګولې، دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې که نه؟ ولې په زوی په واده باندې 10 ګډانه لال کړل او 3 میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور له دې بلا کالي وکړل، او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په 1 لک روپۍ په 2 کلو روپۍ واغېسته، او لورو له جامې او رشته دارانو له جامې ټول له جامې اخلي. څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې؟ دا پیسې په غریب ولې نه تقسیمې؟ دغلته نه ګورې، دین ته سترګې خړې کړې. بیا وی چې لور دی وادي، نو د لور په واده څونه پیسې لګې، څونه کا سامان ولالې، څونه کالي ولالې، څونه پرجونه لې، او څومره ولا نور سامان اخلي، او بیا د هغې جامو باندې څونه پیسې لګې. نو دا لکونه روپۍ چې په لور لګې، دا غریب وله ورکه که نه؟ هلته سترګې خو صرف قربانۍ ته سترګې خړې کړې دي. بیا به زه دا وایم چې روژه هم منیسه، دا چې کم تکلیف ته په روژه تېری، نو په دې هلته چې د دیاړي وکړه دا تکلیف په هغې تېر که، هغه پیسې غریب وله ورکه. زه به دا درته ووایم چې روژه منیسه، دا په روژه څونه تکلیف پتا تېرېږي، د دې نه کم تکلیف په ګوړ او په چارې تېرېږي. هلته ګوړ چارې وکړه، پیسې به وکړې، غریب له ورکه. بیا به دې مونځونه هم مه کوه، ولې په مونځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي. د دې مونځ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه، هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکه. دا څه خبره ده؟ د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې، ته مالدار یې، ستا ته زکات شته، وله ورکه. غریب له حق ورکول پکار دی، تا ته صدقه فطر ویل شوی دی، صدقه فطر ولا ورکا. غریب له حق ورکول غواړي، نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا، نفلی صدقه ورکا، رور له ورکا، خور له ورکا. میراث کې خپل حق ورکا، لور خور له کنه، هغې ته د غریب حق نه وی.
د ګاونډي حق پتا لازم دی ورکه کنه. او اکثر دا خلک کارخانه‌دانی کې دا خبرې کوي، نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تا سره سار نمازیګره پورې ډیوټي کوي، څونه بونسونه دی ولا ورکړل. او چې ته وایې چې غریب له ورکومه، نو ته چې په لینډ کروزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې، نو د 15 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه، دا باقي غریب له ورکه کنه. او چې تا سره د غریب غم دی قرباني مه کوه، غریب له ورکه، نو بنګله دې خرڅه که کنه. د کرای کور کې اوسېږه یاره کوټې کورکې ځان له واله، دا باقي غریب له ورکه کنه. او چې تا سره د غریب غم دی او دا وایې چې قرباني مه کوه غریبانانو له ورکه، نو جایداد دې خرڅ که کنه، دا کارخانه دې خرڅه که کنه. او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټۍ دي دا ټولې خرڅې کا ورکه غریبانانو له کنه. یعنې خلاصه دا ده چې صرف د دین په جامه کې د دین دشمني. اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وته د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده، هغه قرباني چې رسول الله مبارک 10 کاله مدینه منوره کې کړې ده، هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونټه زما عیدګاه ته نه راځي، زما مانځه ته نه راځي، سخت زور نه په رسول الله مبارک ورکي. هغه قربانی چې دی ونکړله برباد بشي. د پیغمبر په سنتو عمل کوه، د پیغمبر په طریقه عمل کوه. زه ښه پوهېږم نه، پیغمبر ښه پوهېږي. ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلوم، زما عقل بسي. او د ټولو نه لویه خبره اوس واوره د قربانۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام خپله بیبي حضرت هاجره راوسته او خپل بچی اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم. الله د حضرت هاجره او د حضرت ساره د دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي. جګړې جوړې شوې، قصه اوږده ده، خو مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دې مبوزه او دا بچی دې مبوزه او د بیت الله ځای ورته وښو. جبریل علیه السلام نشاندهي کوله، موجوده چې کوم بیت الله یې دې راوستل. قصه اوږده ده چې د بل ټیم به راته څه ناسو ویم، خو نن د قربانۍ کومه خبره راته کوم. ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپل بیبي او د خپل بچی معلومات به غشتل. په دشت و بیابان کې قسم په الله پرېښودی. ایمان دې ته ویل کېږي، ایمان دې ته وایي چې الله څه وایي زه به هغه کوم، عقل به نه چلوم. الله وایي مونځ کوه، بس کوم به. الله وی سارو ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن کوه، زه یم همدقسې به الله کوم. عقل به نه چلوم چې یاره 15 په یو ځای به یې ماسخوتن وکړم که نه، سبا به لیبرل راپاسي. دا به هم درته وایي چې ماسخوتن به ټول په یو ځای کو، خو منځونه دي که نه. سبا به وایي داره د ماښام خو دا 3 دي، نو دا یو خو پکې نیمګړی شو، 4 به یې کړو که نه. د دین په کار کې به موږ څه کوو؟ افمن اتخذ الهه هوا، خپل خواهش نه به خدای نه جوړو، د الله او د رسول تابعداري به کوو. چې څه الله ویلي دي، که ته خدای ته پوهې وې خو د خدای خبره کې به ګوتې نه وې. دې لیبرل ته وایم ته پوهېږې که پیغمبر پوهېږې، ته پوهېږې که خدای پوهېږې. که ته وایې چې زه پوهېږم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړو زه منم نه. او زه خو تاسو ته یوه خبره کوم، په دې فیسبوک د هغې خلکو تقریرونه بالکل مه اورئ چې د شریعت خلاف دی. سر انګریزی پریخې دی، ټوپی په سر نشته، ګیری نشته، او کشتنو وهلې ده، او د شریعت خلاف لباس یې چولی دی، او په بار ملکونو کې په امریکا او برطانیه کې ناست دی او ځان ته ډبل میکونه لګولي دي او خلک ګمراه کوي، خلک تباه کوي. چې په شریعت برابر دی د هغه وری ګورې تباه به مو کړي. ګن به ګن ګورې، د پیغمبر دشمن به، د پیغمبر د ناموس دشمن به، او تا ته به د قرآن او د سنت بیانوي. او 2 ټکي انګریزي به وایي، په د انګریزۍ ته خلک چې انګریزي چا وایي بس خلک وایي دا ډېر لوی شی دی. د اردو 4-5 کتابې به یې کتلي، په دې خو د انسان نه عالم نه جوړېږي. زمونږ طالبان خو 8 کاله مدرسه کې علم وکړي، نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو، خو چې دی 15-20 کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي، د نه بیا عالم جوړېږي. او تا صرف ګیره دې خرایلې ده ظالمه، او یا دې مشین کړې ده او ناست دی او په دین اعتراضونه کوي، او د قرآن او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته یې ښودلی، اردو دې کتلې ده او 4-5 ټکي د انګریزۍ وې، ټوله دنیا دنه متاثره ده. د خپل علماو بیانونه اورئ، د صالحینو عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کمې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی، نو د هغه بیان اوره، د بل چا بیانونه مه اوره، برباد به دې کړي. نو زما رونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کم خوا بچی بوزم، بس زه یم الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زه به منم. زه به پکې رضا نه چونو چې را نه کومه،
رسول الله مبارک په عمره کې په یوه عمره کې 80 څاروي حلال کړي دي. څو 80. حالانکه په عمره کې څاروي حلالول سنت دي، مستحب دي، فرض واجب نه دي. په بل عمره کې اویا حلال کړي دي. د غریبانو له پیسې ولې نه ورکول. په حج کې 100 څاروي دی وایي، یو څاروي به حلاله. رسول الله مبارک 100 خان حلال کړي دي. دا کنه اوس په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړه کنه، او دا خلک یې کوي دا کوي. دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت هغه ښځې راوتې وې نارې یې لګولې وې، نو هغې کې څه وې؟ هغې بیا چغې والې د پردې خلاف، پرده موږ نه منو. او ما واورېدل چې داسې چغې والې، یا رسول اے رسول سن لو، اے رسول سن لو، ہمیں پردے کی کیا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. یعنی پیغمبر له دمکی ورکوي، اے پیغمبر واوره مونږ ته پردې ضرورت نشته. نو دا خلک به ماته دین ښیي، د دې خلکو استاد به ماته دین ښیي، او په فیسبوک به ناست دي او مونږ به سره کمنټسونه کوو. لاړې توکې په دې خلکو بلکل چې ونه ګورئ. نو ابراهیم علیه السلام خپله بیبي راوستله او خپل بچی راوستل تکې پرېښودل، رو رو لویږي لویږي لویږي. جرهم قبیله خدای راوسته او هغه ورسره آباد شو. کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپلې بیبي تپوس بیا کو او د دې خپل ماشوم تپوس بیا کو، ته راته به دا داسې لوی شو مزېدا. خو دقه یو بچی دی او خدای پاک وله 100 کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا. بوډا سپینګیری دی، یو بچی اسې زمارونو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان الک. الله اکبر. ابه سونه خوخي او سونه بنیازبینی او سونه بوته ګرانی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. څوک 12 کاله یا دی کم و بیش، خو د ګرځېدو شو، د منډو ترلو شو، 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو. دی وخت کې ماشوم ډېر خوږي، بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې ترلې ورسره وای. دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی. قرآن کې الله دا نه وایي چې د 12 کالو شو، قرآن کې الله دا نه وایي چې دا تو شو، د 9 شو، د 10 شو، نه چې منډې ترلې پلار سره شروع کړې. دی وخت کې کیلاونه ده، کیلاونه ګلدسته ده، ګل دی، منډې تېرو شروع کړې. نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا. اوس به څه کېږي؟ د پیغمبر خوب وحی ده، زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی، مبشر دی. لیکن لازم نه ده چې خوب کې دې څه ولیدل هغسې دي، خو پیغمبر چې خوب وویني رښتونی بس هغې کې دویمه خبره نه. نو الله ورته وایي دا خوب زوی دی حلال کا. نو دې څه چل کوي؟ بچی ځان ته کېنو، انی ارا فی المنام انی اذبحک. بچی زه خوب وینم چې تا زه حلالومه. اوس به څه کوو؟ زوی ته هم پته ده چې د ما پلار چې دی دا نبی دی، پیغمبر دی او خوب یې وحی ده. زوی ته پته ده هوښیار بچی دی. زوی ورته څه وایي؟ مشوره ورسره کوي. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا ستا خوب خو وحی ده، ته خو چې خوب اینې خو الله راته حکم کوي، امن غلط خوب نی. نو یا ابت افعل ما تؤمر، چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه. زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه. زه ته زوی وایي، دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نه. پیغمبر دی ورته پته چې ما پلار پیغمبر دی، خوب یې وحی ده. دا ورته نه وایي وره دا خو ویلی شي که نه، دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی. خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کړي. ولې؟ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو، ډېر زیات خوشحاله و ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه. نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام دې تپوس وکړو څه درکړل الله پاک؟ 50 منځونه ته طاقت نشي لرلی. زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی، ستا امت به 50 څنګه وکړي؟ ارجع الی ربک
فصله التخفیف الله ته واپس شه او ته وایه چې الله زما په امت اسانتیا راولې. نظر فوراً حضور پاک لار وی الله زما په امت اسانتیا راوله. 50 تشي کولې وی خزا 15 کم شو 45 شو. بیا راغی بیا وته موسی علیه السلام سونه شو وی 15 کم شو وی اوسم ډیر دی وی شابه. او حضور پاک به اغل تغږ نه کو الله سره ملاقاتو. هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان دی دا الله تحفه وه. هغه وخت کې خو چې زریم ورته وی نو به خوشحاله وي چې بالکل. رستو راځي نو موسی علیه السلام پوهیږي نو بیا لاړ نو الله ډیر دی دا کم کا نو 40 شو نو 15 کمیدل سوله خبره رااله 50. نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا. نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کی بدل کی. خیر دی مړی مه پرې کوه لاس دې پرېشي ستا الله په نوم. خیر دی خپه دې پرېشي د الله په نوم. خیر دی ګوته به پرې کړو د الله په نوم. یا دا چې ګډ به حلال کو الله ته وایه چې دا حکم بدل کی. دا سایز دی منه نه دی. ما دله مثال درکو. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچی ته وی بچی سو کم او بچی د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او سوی ورته یا ابت افعل ما تؤمر بابا کوه چې ساډر دته ملاوي ان وی دا پکې نشته. اوس مونږ ګډ ته په مساله کې پراته یو چې ګډه لال شي دا پیسې غریب له ورکه د خدای بنده لال کا غوښه غریب له ورکه کړ غونډه غریب له ورکه دا په دې عمل وکړه. مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دې ته وایي عمل. دې ته عمل وایي. یا ابا تفعل کوه ما تؤمر چې زه حکم درته کېږي. دا خو ډېر ګران کار دی. تا به څنګه حلالوم چغې ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې. زه به ډېر صبر کوم په خپل وس به زه چغم نه وم او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس وقفې به هم نه لقوم. زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د زوی سره مشوره ولې کوله. که زوی ورته وایي چې نه بیا به څه یو څو وجې دي. طالبانو هغه ګرانې نه ویم هغه اسانه درته ویم. پلار ته پته وه چې زما زوی دا خبره نشي کولی. پلار ته خپل بچې معلومې مشوره کې دا کاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وی په زور اعلان کو. سبا به خلک وی په زور اعلان کړی دی. مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سر تسلیم خم دی او تابعدار دی دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی. پکې دا مقصد. او یادا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی. نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده او که زړی نه نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې د خوب کې به رالي نیسو چې ته به بانه به بوزو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. او چې کم وخت کې روان دی وای د کور نوزي نو مور ته هم غږ نه کوي. وی راځه که نه بچي ځو قرباني کوو علم ورته نه وایي ډېره ښه ده. نو چاړه م واغېسته او رسۍ م واغېسته او مور ته وایي بابا مې قرباني کوي مونږ ځو. نو مور هم په دې سوچ خو نه ده هغه خو په دې نه ده چې ګینې زما زوی به حلالوي. لال روان شو. نو په لاره کې دا مینا چې ده اوس هم هلته کې 3 جمرات دي خلک ورته شیطانان وایي. نو شیطان ورته راغی ورته ودرېده چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې تاسې ځو. وی ما اورېدلي دي چې دا زوی لالی دا څه کوې په بوډاوالي خدای در کړی دی. زوی هم څوک لالی د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره. بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که نه هغه یو 7 کاڼي واغېشتل او شیطان یې پې وویشت. دا شی راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بودی. وی قربانی کو. وی قربانی نه تا لالی. وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل پشان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي. نو شیطان ورته وی هغه وی پلار دی چې ما ته الله ویلی دی
ځکه دی لالی وی ښه چې الله ویلی دي حلال مې دي کې زر وکشه خدای دې بې خو بس نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واخیستل غزار یې پیچو په ځمکه شیطان ننوت نو شیطان خو کار دروانی دی د هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له وی ګورې زه د خیر خوایم او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال کړې داغه دا مطلب داغه دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه چې شیطان دی بیا پې اووه غزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په ځای باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلي داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلي اولی او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي ابراهیم علیه السلام دا بند کړه پکې ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي ولی ویشتلی دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشتلی دي چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښه او غرض ولې یې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به پې جوړ کړو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج لدې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ورمخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته ووې بچې څوک یا وتفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا کوه چې څه اړر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین صبر به کوم نو اسماعیل علیه الالول ډېر ګران کار دی د بچې نه قسم دی په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورده په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالوي نو قصاب ته وایي راشه حلالې که دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کور کې ساتلی دی نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې نو چې کوم وخت کې بیا حلالوي که نه چې کوم وخت کې بیا حلالوي نو بیا ورسره څه کوي بیا ورته هلکه بس پرېږده بس څه پکې اخکې بیا حلالوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا له لاس پې وتړم نو حلالول به آسان شي که وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلې دی او په زور ته څه وباسي زه خو په رضا درته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملوړی دی لاس پې وله تړلی دي او حلالوي به نو ما له به لاس پې به نه تړی چې زما لاس پې کولوي بابا چاړه به ښه تېره کړي بچې هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نه شي بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکه او کلس ورکه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړو ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دې وخت کې نه کوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه
زما خو وی چې ما متړه خو نه وتړه. هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس د کار نه کوي، ما ته پته ولګېدله. ما خو په زور به کلس ورکې خو لاس د کار نه کوي، لاس د بابا غړچي. نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما د مری له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم، د الله حکم به برباد شي. نو لاسونه خپې راله وتړه او بیا ورته څه وایي؟ وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا. وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي، لاس ته ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي، نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا. او بابا یو چل به بله مو کې دا کمیس رانه مخکې وباسه، رستو مه وباسه، رستو که ته وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه. نو چې دا کمیس ما نه وباسې او زه که لالال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوس او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایي. حضرت هاجرې به دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې، اسانه خبره نه ده. په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی دی، نه ډوډۍ وه نه اوبه وې، اوبه خلاصې شوې دي، خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای، خوراک پسې منډې ترړې وای. هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی، نو مور باندې به څه تېرېږي. نو بابا زما دا کمیس په زما مور له یوسې او زما سلام به ورته ووایې چې اسماعیل په تا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی. هم خوشحاله او زم خوشحاله او نښه دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی. که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی، روغ کمیس مې دله دا دی راوړ. او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل د یادېږي که نه نو دا کمیس د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده، دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه. الله اکبر. ډېر ګران کار دی زمانو. مونږ ګډ نه شو حلالولی، مونږ وی نه شو حلالولی. په کور کې په 5-6 کسانو قرباني واجب یو حلالی، یو پلار حلال کړي، ښه مالداري وسې کېږي. او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بیکاره څاروي وګوري په هغې باندې چاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي، دې ته ایمان وایي. اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېشي او بیا تېره کړله او راکاږي، چاړه کار نه کوي، زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي. اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوباروله. چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیلو منم خلیله که ستا ومنم، خلیلو منم که د جلیلو منم، د الله منم. او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی، هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده، هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. د الله نه لوی ذات بل نشته دی. دومره لوی ذات ته چې ابراهیم هم د چاړې لاندې زوی وغورځاو او زوی هم خپله مری د الله پاک په حکم د چاړې لاندې وغورځوله. او د الله نه لوی ذات بل نشته دی. الله چې څه فیصله کوي موږ به منو. نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه. نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر. نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچی بچ شو. نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد، الله له ثنا ده. ګډې راوړو، ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کا. نو په قربانۍ کې دا سوچ هم پروت دی زمارونو چې دا ګډ زالالوم، دا غوی زالالوم، دا د ابراهیم علیه السلام د بچی د قربانۍ په ځای دی. دا فلسفه نقد پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته، دا فلسفه ده.
چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې یا الله که ما ته هم اډر شوی وی د ما د بچي د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوو او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم د ما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوو. نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي. ګډه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې. نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه. ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی؟ سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام طریقه ده. مونږ له پکې څه دي؟ د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي. تمارونو نو قربانی به کوئ انشاءالله العزیز. کله به یې کوئ؟ څه مسائل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي. د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي. د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده. که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالۍ نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم. او که په 3مه ورځ هم در نه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې؟ په 3مه پاتې شوه بیا به حلالۍ نه بس بیا دا قربانی که څاروي دی غشتې ولال کړي دي ني نو بس بیا چاله خیراتي ورکا. او که د نه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځې نه پس بیا وی چې خو یار ارمان چې مې کړی څه به نو پیسې چاله خیراتي ورکا. او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی. توبې به ورسره وباسې استغفار به ورسره وي. بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت. د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې. اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې. یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قربانی د مانځه نه مخکې کړې ده وی شاتو که شاتو لحم بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه لیس من النسک فی شیء چې د الله د طرف نه کم شی هغه ونه شو دوباره وکړه. د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني یې ونه شوه دوباره یې وکړه دوباره یې پې وکړه. البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي هېڅ پروا نشته. د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي. بلکې علما لیکي وایي که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي نو وختي هم حلالولی شي. او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی دی د اختر مونځ نه کوي دی میره کې دی او څاروي کلي کې دی او چاته وایي حلاله که نو دی به حلالولی چې د اختر مونځ وشي. کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو وروستو به حلاله څاروي. بیا چې څاروي کله حلاله نو بهتره دا ده چې هر سړی دی په خپل لاس څاروي حلال کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروي حلال کړی په خپل لاس بهتره ده. او که په خپل لاس یې نشي حلالولی یا وله چل نه وردي یا نشي زړه باندې کمزوری دی نو بل ته هم ویلي چې ما دې حلال کړه. وګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خولې ضرورت نشته چې زړه کې دې م راوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده. او بیا چې کله بلې وله حلالۍ ګورې هسې نه دا ګورې ذهن کې واچوه هسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي دی یو پلار او 4 زامن دي او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی بل لورې لور کره تللی نه راغلی بل لورې چې تا مبارکوله تللی دی نه راغلی او یو ورور په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه د قرباني ګورې ونه شوه
دی رور لدی اجازت ورکی د مخکنا دی یو رور لدی یا دی قصاب لا یا دی یو رور لدی اجازت ورکی چې زمونږ د طرف نه قربانی وکا دی وتوي چې کتا سو لیټ شوی زه چلو کوم حکم قربانی نو چې هغه وتوي او کته زمونږ وکیل او قربانی وکړو بیا ټیک تا او کاوی دته نیوی چې ته قربانی وکا او د خپل طرف نه قربانی وکړه قربانی برباد شو بعد وخت کې پلار دا چلو کی پکور کې سلور کسانی او یو کوزه په سعودي کې دی او یو په دوبه کې دی او بار دی او دا پلار ساروی راوالی وي دا ټول مار ټول زامنو طرف نه مالال کو دا قربانی د یوم نشوا دا برباد شوا دی به باقاعده هغه دوبه کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی بزان داغه وکیل کوي هغه ته وایي چې بچي قربانی دلو کم هغه وکا ابو ته وایي چې بچي بالا قربانی وکا نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره پکور کې دی او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي صفا بندي پکې نشتا خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته بنگله قربانی وکا دا پلار به تپوسو کې چې تاسو له قربانی کوما د قسنګ خزه خاون قربانی کوي او خاون د خزه د پاره کوي بس خدای ته صدقه کې دا پیسې ستاسو ترتا ته صدقه شوي او د پتاله قربانی کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قربانی وکا یا خاون ورته وي چې ستانه قربانی کوم هغه وي ښا خو بیا ټیک شو او که خدای ته غږنی کړو د خدای طرف نه چاړه کیدی نو د قربانی ونشو د خدای طرف نه یا به پخپل علالول کی نیت بکی یا به بل ته وي چې تمال علالکا نو الا به ګورې صحیح کیږي ډیر خلک دلته بل څه کې خطا کیږي ادای چې پلاری او سلور زامنی او پلاری یو قربانیو کی او بیا پیسې د سلور بچو نراوالی راتن کی قربانی ایسا یوونی سی په میخه کې او پیسې د سلور بچو نراوالی او سو سره خپل کی پینځه د دم قربانیو نشوا غنور مغر کلو دا غنور قربانی مو نشوا قربانی چې کوم ایسا نیسی دا به یو کس نه په شریکه په دوه کسو به یو ایسا نه نیسی بازیرونه پکور کې پیسې راجمع کی او په شریکه ایساونی سی یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریکه ایساونی سی او چې ایساروړي نو بیا په میانس کې نیمه کې کچا دالو به وکړه نو خپل قربانی مغر کړه دا غنور مغر کړه او کچا دا غوخه نیتو کو چې غوخه براولما نو خپل ام تبا شو دا نور خلق ام تبا کړه وخه نیت بنه کوي نیت به خالص د الله د پاره کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نیت به خالص دی چې د الله د رضا د پاره ذبح کوما بالکل خالص د الله د رضا پاره او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک خوله کې راولا د الله د رضا د پاره نو دا قرباني شو او که نیت ته د دې چې غوخه به وکم نیت ته د ریا ده چې ما خالق قرباني وکړه دا مې وکړ نیت ته د خودنه ده ګوري قصه دې ګډه وړه شو نیت به خالص د رب العالمین د پاره کوي د کافرو دا رواجو چې هغه به د بوتانو په نوم باندې ساروي لالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم ساروي نه لالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د الله په نوم به ساروي لالو نو پدې کې لږ سوچو کوي ښا که یو پلار مالدار دی او زامن ګټه کوي او ټول شریکوال دي دی وخت شریک دي خو د ارچا پونچی جدا ده سبا ټول بیلیږي نو ار یو چې دا خو زمای صدا دا به بیلو پلار وته وي چې ټوله راوړی ما سره به پرتی زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بېلېدی خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو زوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېده هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې څیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه ساروی سره به هم ظلم نه کوي چاړه به ورته مضبوطه تیره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د ۵ شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زموږ د طرف نه ساروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی الالوما او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې ساروی زر دمه شي او پاسانه حلال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر
رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سرا او که بسم الله الله اکبر ومگوی کافی دا که صرف بسم الله دی وی کافی دا که صرف الله اکبر دی کافی دا زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټیک دا یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک دا کدی اوے نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن دا ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایه که اوس ایماله یو زنانه دی یو خور دا الله دې ډېره زیاته خوشاله کړي ببار ملکې ده نو هغه کله کله مسلو تپوسونه کوي نو وختي امانه د مسلې تپوس وکړه او راته وایي زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس داسې تاسو ته هم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروڑ روپۍ دی یو 1.5 کروڑ روپۍ دی نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی او د لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپۍ دی نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه ده که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک وي نو واجبه پې یو ده البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډانه حلال کړي دي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجبو کې یو د نفلیو کې بل د نفلیو کې خوښه خپله ده که هغې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړې دا مالداران چې دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا وکړې چې دا د پیغمبر د الله دپاره ذبحه د الله دپاره او د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال شي مور پلار د پاره وکې ذبح د الله په نوم او مور پلار د پاره وکې دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلار مور د وفات شوي دي نو دا د هغوی د پاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ ټیک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مغشتی شي ما د طویلو چې عمر یې 2 کالی او غټ څاروي مغشتی شي او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ګورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 9 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي په غټ وي نو پکې که شریکېدی شي بعضې خلک وایي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې یعنې کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې 2 کالی نه چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 شریکېدی شي په یو ملالیدی شي په 3 کېدی شي په 4 په 5 په 6 په 9 کېدی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کې اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل ویره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نشي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې درته ګورې صفا خبره کومه زړه د یو هم ني نو داسې مه کوې بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د کسره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه ني زه راته صفا خبره کومه دا ما اورېدلې دي یو کس د سره خپې یوړې وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکړه چې هغه یوړی نور ویې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي څه مې دا اوس څه کې قصه دې تباه و برباد کړله نو دا زړه نیږي ورې نو هر یو شی 9 ځایه که 9 سی وي که 4 وي نو هر یو شی 4 ځایه کا او ښه په طریقې 4 او 9 ځایه کا او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي یو ماشوم ته وایي مخه خوا کا اواز وکړه دا د چا دا د چا کېډو ګیلروب کار پکې وشي ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مدېدار هسې چې کوم پکې زوره وړي هغه د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي دا کور ته یوسه او هغه هډوکي مډوکي بشیرجان ته ور په غاړه کړي چې دا ستا غوښه ډېره ده وډوکي دې کم دي او ته پکې دا هډوکي وغواړې ها جي نو په ده قرباني کېږي زه خو به دې حلالومه بشیرجانه
موږ زه خپل او شریک تا د او هغه مشر مال شکل روپیا راکړه نو په هغوی د ما د چې ما د سفر د مزاج ګوره داسې پروګرام دی که نه چې تاسو څاروي واغېسته ټول وروڼو په شریکه واغېسته یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړې نورې کمې ورکړې زموږ خپل بچو لکه هغوی ماله راکړه نو جل دي او هغوی په دوه کلونو ماله راکولې شل څه د روپیا باندې راځي هغه پیسې ما هغوی له کیندل ما بیا جیبه واچوي خبره زموږ جواره خیر دی اچولی شي پکې خدا هغوی ته ووایه خدا سے وکړه یو بل چلو که ښه طریقه دا ده چې که ته کومې پیسې د زوی په ځای اچې یا د بل په ځای هغه غله ورکړه وایي دا ما تاله صدقه درکړه سوی راکړه په قربانۍ کې حصه کار به آسان بشي نو زما وروڼو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب له په قصابۍ کې ورنه کې د سرمن قاسم سر خوړلی دی چې د خدای شان دی چې د قربانۍ ورځې چې سرمنې ارزانې شي دی مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی دی لکه دا سرمنې مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمنې خو چا نه اخېستې بلکل مولا لی راوړه استاد یې وایي ها دا سرمن والا وي مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کو نو په خپله به دې خرڅوله ماله دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راغلی وایي مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسو خو خیر په اجرت کې به نه ورکوي چې دا واخله او دا اجرت شو بالکل به نه ورکوي سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړه کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورکه ورکول شي مالدار له مورکول شي او غریب له مورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات لبنه ورکه جمعات باندې نه کېږي ګورې چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا غریب یې که مالدار خو که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار له نه ورکې بیا به خامخا غریب له ورکې نقد سرمن مالدار له ورکوی شي غریب له خو که چې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکې بیا به مالدار له نه ورکې زوی لور له او پلار نکله نشي ورکولی غریب له ورکې دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا د سرمنې پیسې په اجرت ته امامته کې نه ورکوي اسی ولا ورکه خیراتی خو کته وته دا وی چې د سرمنې در کوم مال امامتی کاوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې د کومه حاصل کړي نو ټول هغه وخت په خپل خوړې شي ذکر رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخروا چې دا تاسو خو ذخیره هم کې یو کال پابندی لګولې و چې درې ورځې نه زیات به د قربانۍ غوښه نه خوري خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په فرج کې سنباله او ټوله خوري نو قربانۍ ته په نقصان نه رسی خو زموږ فقهاو لیکلي دي چې درې ځایه کا یو عیسی په خپل او خرو په خپل بچو باندې دی خورا ځان له وچولم چې فرج کې مې خو دی شي یو عیسی مسکینانو فقیرانو غریبانو لور کچا چې قرباني نه کړي او یو عیسی خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي ټوله د ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ د څاروي واخېست او پی کولو پی به ترې نالې یخې اوبه به راوالې په غولانځ به رترمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غولانځ درد نه کوي او که ډېر څاروی تنګ و پیرې ته بالفرض واغېشتله نو یا خدا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کي او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا خو په خپل استعمال کې به نه راولې دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډه کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کرایلی چې مال بدونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو مال بدونه پیسې راکې دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کې دا ګناه ده ګورې ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او که بل څوک دی او هغه د هغې اجاره لي په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي وي هلکه بس په 1 لک شو مازدیګر به کور کې راکې اوس یې بوځه نو هلکه ولې ظلم کې زیاتې مه کوه که په لاره کوڅه کې دې واغېشته نو منډی والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې د موږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کړي پیسې راکوه نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډی ده هغې پورې ستا حق دی منډی نه بر ستا حق نشته نو په دې څیزونو کې زما وروڼو لږ یو پوټې احتیاط وکړئ ښه
او د الله د رضا دپاره وکئ، نیت د غوښو مه کوئ. او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده، نو دا ورځ باندې دا قرباني وکئ، په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړي. بل تاسو ته ما د رجوع ویلي که ستاسو یادي، نو د عرفې د ورځې روژه ما خو وی دی 10 کې چې وسم کېږي 19، خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی. حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د 1 کال مخکنو 1 کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي. نو زمونږ د 9 ورځ د عرفې راځي. ښه ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که نه، زمونږ خپل ملک دی الحمدلله. زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی، د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی. حکومت هم د اعلان کړی دی، او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی. نو د 9 په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي، د 9 په ورځ باندې روژه ونیسئ، ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي. مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته، هغه به وغورځو. مونږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي، او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي. فرض بس ښکاره دې وایي، په زوره دې وایي. سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې، او ښځه به پټ وایي. او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره، او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي. که وی نه وي ګناهګار به شي. 2 ځله ویلی شي او 3 ځله ویلی شي. او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي، هسې مستحب دي که څوک یې وایي. دا به کله ختمېږي؟ 30 منځونو پسې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی، او دا مفتابهي دی، یعنی د اختر د 4مې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه، نو انشاءالله په دې باندې مونږ تاسو عمل کوو که خیر انشاءالله العزیز. یو سړي سره نقد رقم نشته، 1.5 توله سونه ده، لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है. कद सर नूर इसम नहीं सिर्फ 1.5 तोला सोने 13 जुमा मावेली कुर्बानी पे वाजिब न दा कि 1.5 तोरसीगी अला कुर्बानी वाजिबेगी. अलबत्ते यो सड़ी सर यो तोला दा او د سره نقد پیسې دي، یا تجارت سامان دی، یا دویم کورې دی د حاجت نه زیات دی، نو بیا په د باندې قربانی واجبېږي. ګورئ मेरे पास हुकूमत का फंड जो मुझे देता है 3-4 माह बाद मिलेगा, मेरे कब्जे में उस च दसर निश्ता नो पता कुर्बानी निश्ता कि उस दसर से निश्तरी. दे जारे खान वली वफात शेवे दे द जुमे मर गए दे जारे. अल्लाह दे मगफिरत नसीब की, अल्लाह दे आखिरत खुशहाली नसीब की, और रब्बुल आलमीन ने टोल वारिसान له صبر ورکی. सऊदी की او مرګره دي دعا غواړي، الله دې دعاګانې قبول کړي، او قرض دې په الله دې قرضونه خلاص کړي. کور کې 2 تولې سونا باقی نقد روپے نشتا، نه چې نشته نو قرض ماخلا به بیا قربانی در باندې نشته دي. بندہ کو 12 سال سے عار بیمار دے، اللہ دے ولا روح صحت ورکی. شوکت محمود صاحب د پیغمبر دے، اللہ دے ولا روح صحت ورکی. اختر د مانځه متعلق اعلان دادې چې زمون عیدګاه چې د خټ عیدګاه 6:30 بجې به د اختر منځ کوو. ښه د اختر په عیدګاه کې ان شاء الله العزیز 6:30 بجې به د اختر منځ کوو. په وخت ځکه کوو چې بیا خلق بل قربانو ته وزګار شي.